ستا دا قواره ده دنیانو ده چې خبرې دې وکړلې پا ورته باندې استعمالوم که غول دې وکړې پرېږدم دې که غول دې ونه کړلو بیا به کې موسی را لېږلی دی خدای موسی بیګا ما د خلکو چړاوګانې فریادونه اورېدلي دي ول یو ډکې را غونډ کړم یو ډکې څوک یې نه پرېږدي ته چې تبدیل شوی اسرائیل خبر شوی دی خو ته نه خبر شوی څوک خبر شوی اسرائیل خبرې وکړه خبرې چې دې وکړې پرېږدم دي چې خبرې دې ونه کړې ته په دې پوه شه چې ټایګر په امي کې ګرځي د شکې ګرځئ همدې ته دې سملوم چا چې را لېږلی د هغه ته ووایه چې په چا جنازې کې نمبر در کوم چې اول د خپل ځان تپوس وکړه چې عسکر سرباز عسکر یک شخص بې رتبه ټایګرې خوري خپل کار کوم خلک خپل کار کوي یو چانس لري یو اخري چانس رښتیا به وایي سوال چې کوم جواب به راکې چې اضافه خبره دې وکړه ستا به مودس ماتېږي نور ته ووایي تاسو مه ډارېږئ په دیوال ونه دانګئ دا مور ده چې مور خوشه نه کوي ما ته هغوی سره مې کار شته پرېږدم هم دا زه ځان سره بوځم دا به زه سرچپه ځوړندوم اکثر له واخله کمانډویان سپیشل فورس وګوره نن دې مخې ته ولاړ دی محلي نه منم پوستو کې کمانډو به وي کمانډو به څوک وي مشتر کمین به کمانډو وي دریشي پیدا وي چاپه ورته د کمانډو لګوم نوم مبارک برغزګل پلار نوم محمد عمر د کوم ځای د سندک د سندک کوم ولسوالۍ مربوطې د اچین ولسوالۍ ستاره یې محلي اردو شاباس قمندان دې څوک دی قمندان به کامران کله راغلی بیګا مازدیګر راتلونکی پنډولا نه راغلی شاباس هلته هم درځم نور خلک بیګا چې رالې څه شي بیګا چې راغلی به خپله بیرم مو تر 12 بجو پورې په هېڅ نه بهتره خپله بیرم کړې ده خپله بیرم تسلیم کړې ده پیردار به راپسولی ده بس هېڅ شی هم نه دي تېر شوی یو رینجر تللی ده شین رینجر د بره مخه راغله او دې کې پیرا شین رینجر سره کوم شین رینجر دغه کومې ولسوالۍ و ګندې سرحدیان و چانس یې له لاسه ورکړ کمانډو تپوس کومه د دې خولې او د دې بیرغ ویې کړم بدماش دی بدماش دی شی تا په پېژنې ده دا دې ولې سرچپه لګولې زه دې سرچپه لګولې دا دې ولې سرچپه لګولې چا نه به یې تپوس کړی وی شی وظیفه دې څه شی ده